السلام علیکم. کښېنه کښېنه جوړ په خیر. بیا دې معاف څنګه ښه جوړې په خیر. کښېنه جوړ په خیر. هلته کښېنه. څنګه یاست؟ خیریت ته ښه جوړ یاست په خیر یاست؟ په خیر تېرېږي. د الله احسان ته خدای درکړي. الحمدلله خیر دی. شکر ته ښه یاست؟ وده چې قرارې ته ښه دی. ته څنګه بیدار خوشحاله شوي ګزاره کوو انډواله. نور دی خاص نه وي که ته خو راته ویل. یاره والله که دی خاص نه وي ستا خو څه ټینشن یم طبیعت مې خراب دی. ولې ما ته هم دی پریشانه معلوم شو. خیر دی دی پریشانه دی لږ. یاره دا رقم حساب دی 2 ځایه ډوډۍ راته سوې ده. ښه 2 ځایه 2 ځایه 2 ځایه ډوډۍ راته سوې ده. نو اوس اریان یم سړی کوم نیوله ولاړ شي. وروره تا خو دی خاص الې نو دی یاره. ته دی چم وکړه یوه د ټلیفون وکړه ورته ووایه ورته چې وروره جان حال جنوب پوښته که ده چې ښه ډوډۍ کړې وه نه بیا به دا بل سره معلومه کړو. ورته ووایه ورته یاره زه نه زما درتلی ډوډۍ ده زه نه یم فارغه نه دی ورته زما یې څه کار دی یا دا دی مجبوري ورته وشه. او بس وروره جان هغه به درته وایي چې ما ته یې بندوبست کړی دی یا دی بیا بل وپوښته اګر دا چا ښه ډوډۍ وه د هغه ډوډۍ ده ورته جان بل ته ورته زه نه شم درتلی. دا به خاص مسله نه ده چې نه دی که ټلیفون ور وکړو. دا ډېره خبره ده. ورته ټلیفون ور وکړه وروره. ګنټې روانه ده غږ مه لره. ښه السلام علیکم پیرکه. څنګه یې ښه جوړ یې؟ یاره ما ویله مال نن یې څه مصروفه یم نه ځم درته. نو ته دا پروګرام دی وکړه سبا ورځ لکه دې واړوئ. ښه یاره نو خو دلته زما مې څه مصروفیات یې ولاړ. ښه د غوایي غوښې څه ښه روش میوې هم شته تازه خټکي ویلوي. ښه د چرګ غوښې هم دي. بس ټیک دی سي دي انشاءالله زه حال درکوم 10 منټه کې زه حال درکوم. بېغمه شه بېغمه شه. یاره دا خو دغه پیرک ځوان ډېرې خرچې کړي دي په خدای. ته زما د واوره پیرک سره خو وږی دی. تا بل هم وپوښته چې هغه څنګه ډوډۍ شرافت کاکو و شرافت کاکو ته هم پوښتنه وکړه چې ورور جان ده څنګه ډوډۍ کړې ده. او بس هغه هم وپوښته دی خو دې وپوښتې ده خو خپل دغه درته وویل. اوس ته هغه وپوښته چې هغه څه درته وایي که د هغه ښه ډوډۍ وه بیا به هلته ولاړ شې که د ده ښه ډوډۍ وه به دله به ورشې. ووته یې چوپه وکړه ته ټلیفون وکړه. اورې شرافت کاکو څنګه یې ښه یې جوړ یې؟ یاره شرافت کاکو دا کومه ډوډۍ چې دې کړې ده زه ماښام یې څه مصروفه یم نه شم درتلی. وکړه دا ډوډۍ بل سبا له واړوه چې بیا بل سبا د خیره میله پر وکړو. ښه خرچې دې کړي دي. پوخ کړی پسه پوخ کړی پسه. ښه ای څه وایه مه کوه بریاني. ښه غوایي چرګ هم شته. بس ټیک دی صحیح دی درځو انشاءالله. بېغمه شه بېغمه شه. د نازوانه زوی به زه پوخ کړی پسه دغه هغه نه دی اکډي کباب. یاره د نظامي صاحب دم ډېره ښایسته ډوډۍ کړې ده. دا بل دم کم نه د غوښونه دي دغه هم چرګانو دغه دي دغه نو دواړو ډېره ښه ډوډۍ کړې ده. نو اوس څه چمپه کوې؟ یاره بله به وکړو. شورا راکړه ته څه وایې؟ ځوان د پیرک کر دي واس. ښه د پیرک کره ته څه وایې؟ دغه د بس نو زه خو درته وایم چې د دواړو ښه ډوډۍ ده که پیرک کره ورسې که شرافت کاکو کر. پیرک ما دې ښه بند ورکوي. شرافت کاکو غسل او ورور جان د پوخ کړی پسه د چرغې دي کش په ګیر دی که د دواړو ښه ډوډۍ دي ورور جان دواړه ښې ډوډۍ دي. تی دی وکړئ ته د شرافت کاکو کره ولاړ شئ زه به د پیرک کره ولاړ شم. یاره نو خو نظامي صاحب دا دواړو بندوبست تا ته شوی دی. دا ورور جان ته به ځې چې ته چېرته مې اجازه درته ځو موږ ورور جان د یوه کره نور ځو. و د دواړو بندوبست تا ته کړی دی دواړه اوه
پاکه تو خو ما دوه ځایه کې چې نیمۍ د شرافت کاکا ور کره ولاړ شم نیمۍ د پیرک کره